د طالب مخالف مشرانو ویلي که موږ له طالبانو سره په خبرو کې یو حد ته ونه رسېدلو نو جګړه به بیا په افغانستان کې پیل کړو. احمد مسعود ویلي دي له طالبانو سره خبرو له لارې به مشکل کیدی شي موږ حل کړو او که حل نشو زموږ شرطونه پوره نشوي نو له طالبانو سره موږ تیار یو چې جګړه وکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مسکو په ناسته کې د طالبانو مخالفو مشرانو ویلي که د طالبانو حکومت خبرو ته ونه رسیږي یا هم کینني مجبور دي چې جګړې ته لاس ورکړي. د طالبانو دفاع وزیر په خپلو څرګندونو کې دا نه دی ویلي چې که مخالفان یې ورستانه شي خبرو ته ورسره کیني او که نه، خو دومره یې ویلي دي چې موږ هر چاته اجازه ورکوو چې را دي چې خپل هیواد ته او هغوی ته ډاډ ورکوو چې خپل هیواد کې مو امنیت ټینګ دی، هیڅ زیان به ورته هم ونه رسیږي. د طالبانو دفاع وزیر دا هم ویلي چې موږ د هغوی خاص ضمانت هم کوو. خو د طالبانو مشرانو پخواني خبرو ته په پام مخالفان یې په افغانستان کې یوازې د عادي وګړو په څیر ژوند کولو ته بلل کیږي او په سیاست د ونډې اخیستو اجازه نه ورکول کیږي، داسې څه چې پخواني چارواکي او سیاستوال یې نه مني. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.